السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. محترم مؤمن ورنو، جنت الله تعالی ایمان والا لپاره تیار کړی دی. حدیثونو معلومیږي چې جنت یو اوار میدان دی، ستاسې په اعمالو باندې آبادي په هغې کې کېږي. تاسو چې اذکار کوئ سبحان الله الحمدلله، هلته به جنت کې دې باندې یو ونه کرل کېږي. حدیثونه معلومیږي. هغه اسباب موږ د حدیثونو راخلو چې په هغې باندې کله مؤمن عمل وکړي الله یې جنت والا جوړوي. یو حدیث ته امام حاکم نقل کړی، د انس بن مالک رضی الله عنه نقل دی. دا وایي نبي علیه السلام وویل چې نبي علیه السلام وایي تاسو زما نه شپږ شیونه قبول کړئ، وایي خپل عمل پرې وکړئ، تاسو ته به الله جنت درکړي. صحابه ورته وویل چې وما هي، ای د الله رسوله دا شپږ څه شی دی چې موږ یې ځان کې راوړو او قبول یې کړو؟ نبي علیه السلام ورته وویل چې اذا حدث احدکم فلا یکذب، چې کله هم تاسې که څوک خبرې کوي دروغ دې نه وایي. اذا دپاره دوام د اوقاتو راځي، کله هم چې خبرې کوي دروغ مه وایه. شریعت په درې ځینو کې دروغ جایز کړي دي. جنګ کې دروغ جایز دي، په جنګ کې، ځکه جنګ کې به دشمن ته خپل اصل طرف نه ښیي، او دا کار نبي علیه السلام په عامو غزواتو کې هم کړی دی. خپله ښځې سره دروغ جایز دي، ځکه زنانه خو د دنیا غوښتنه ډېرې کوي، او کله څوک ورته رسیدګي کولی شي که نه. دومره دروغ به نه وي چې څوک شاله په بیا رښتیا هم وایي دروغ هم ورته ښکاري. دارنګه دوه نفر چې خپلو کې وران وي، هغه یو بل سره حسد کوي، کینه کوي، تربګني کوي، یو بل په سره پسې خبرې کوي. ته یو سره کښېنه چې هغه تا سره ډېر تعلق ساتي او ته ورته ډېر ګران یې، دې بل ته هم ووایه، اګر که حق ظاهر به هسې نه وي، خو ته د دوی ترمنځ د دې په خاطر چې مینه محبت پیدا شي دروغ ویلی شي. نور عام قانون دار دی په ژوند په چارو کې ګاونډیان دي او که عام خپلوان دي، ملګري، سفر کې حاضر کې دروغ مه وایه. اذا حدث احدکم فلا یکذب، کله چې تاسو څو خبرې کې دروغ دی نه وایي. دویمه خبر دا ده چې واذا وعد فلا یخلف، کله چې چا سره وعده وکړي وعده کې وفا کوه، وعده کې خلاف مه کوه. اسماعیل علیه السلام باره کې راځي که نه، انه کان صادق الوعد، رښتونی وعدې والا. مفسرین لیکي د دې اتلانې انه کان صادق الوعد. اسماعیل علیه السلام و چا سره وعده کړې او په اغزي کې وله 3 میاشتې انتظار کړی دی، ځکه وعده د ایمان یو څانګه د ایمان شعبه ده. د نبي علیه السلام باره کې ورځي او چا سره وعده وه، نبي علیه السلام اغزي کې وله 3 ورځې انتظار کړی دی. خبرې چې کې خبرو کې دروغ مه وایه تل دپاره، او زما او ستا خبرو کې دروغ ډېر دي. درېیمه خبره واذا اؤتمن فلا یخون، امانت کی خیانت مه کوه. تا سره د خلکو دا خبرې هم امانت دي، مال هم امانت دی، کور هم امانت دی، پیسې هم امانت دی، دا ټول امانتونه دي. په امانتونو کې خیانتونه مه کوه. څلورمه خبره نبي علیه السلام کوي چې وغضوا ابصارکم، نظرونه ښکته کوي. دارنګه وکفوا ایدیکم واحفظوا فروجکم، لاس بند کا، خپل لاسونه بند کړي د بل د ضرر نه، چاته ضرر مه رسوئ، چاته وال ټکول دا کار مه کوئ. د دې نه ځان وساتئ. دې کار نه ځان وساتئ. دې حدیث کې شپږ خبرې ذکر شولې چې دا په ځان کې پیدا کړئ. نبي اسلام تاسو به الله جنت درکړي. کلم چې خبرې کې دروغ مه وایه، وعده کې وفا کوه، امانت کې خیانت مه کوه، د سترګو د نظر کنټرول دی کوه،
لاس او لاسونه دي د ضرر د غیر نه ساته، بل تکلیف مه رسوه، او د عورتونو حفاظت کوه. تاسو ګوره په دې حدیث کې ناشنا ناشنا فایدې عجیبې خبرې په دې حدیث کې جمع شوي دي. یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ته یو کس وایي چې وی كنت مع النبي صلی الله علیه وسلم فی سفر، نبی علیہ السلام په سفر کې بیا مې ولې ویل چې الله رسول اخبرني بعمل يدخلني الجنه وبعدني من النار عن النار. اے د الله رسول داس یو عمل ما ته وخت چې ما جنت والا کی، ما دور نه بچ کی. نبی علیہ السلام ویل چې لقد سألتني عن عظيم وانه ليسير على من يسره الله عليه. خبر ډېره غټه تا پوښتلې ده، غټه پوښتنه دې کړې ده، خو الله بندګانو ته اسانۍ چاته چې الله وغواړي. ورته وایي داسې یو عمل ما ته وښیه چې زه جنت والا شم، اور نه بچ شم، داسې یو عمل ما ته وښیه. نبي علیہ السلام ویل چې تعبد الله، د الله بندګي کوه. د الله بندګي دا به تا بچ کوي د څه نه؟ د جهنم د اور نه. سجده الله ته کوه، نظر الله ته کوه، قسم د الله پر د ژوند په ټولو چارو کې الله نه غوښتل کوه. دا مو یې که د پلانکي زیارت ته ځم د هغې مالګې پورې ځان مه کموه، د هغې مالګه څه کموه، د هغې تیږه او جنډه ده هېڅ څه نه شي کولی. د هغې خواران هم پته نه لري په کوم طرف تللي دي او ژوند یې څنګه روان دی، تا هغه نه مددونه طلب کوي. دا اوله خبره دا ده چې تعبد الله ولا تشرک به شیئا. شیئا نکره په صيغه د نفي کې راځي، عموم پیدا کوي. هېڅ قسم شرک به الله سره نه کوي. د شرک څومره اقسام دي دا وپېژنه ځان تر اوسه، اکبر دی، اصغر دی، خفیه. درې اقسام مشهور د شرک. بیا د مشرکینو ډېر اقسام دي. دا اولینه خبره ده چې د الله بندګي او شرک نه کول. یو حدیث کې راځي چې نبی رسول الله ویل کېږي د بندګانو څه حقوق دي په الله او د بنده څه حقوق دي په الله باندې. الله بندګان په یو بل کوم حقوق دي. حدیث کې راځي چې اول حق د بنده د الله بنده باندې دا ده چې ان یعبدوه، دا بندګان به د الله بندګي کوي، ولا یشرک به شرک به نه کوي. او بنده سره د الله احسان بیدار چې رزق ورته ورکوي، رزق ورکوي. رزق اوله خبره خدا د شربې سم ورته وایي چې دا کس پوښتنه کړې داسې عمل ما ته وښیه چې ما جنت والا کړي او ما د اور نه وړاندې کړي. اولینه خبره د الله بندګي کول شرک به نه کوي. د دنیا څومره زیات خلک په شرک کې اخته دي. دا زموږ ستاسو طرفونو کې خدا زیارتونه دي، خلک هغې زیارت ته ځي او دې ته ځي او دې ته ځي او دې ته ځي. هر هغه زیارت چې ته د استمداد د عقیده باندې ورځې، ته ناروا کې، ته شرک کې واقع دا مو یې زه راغلم دې له او بابا به ووایي هغې له، بابا به ووایي دې له، بابا هېڅ نه شي کولی. یو الله بندګي کوه. دویمه خبره وتقیم الصلاة، مونځ کوه. مونځ به تا هدف ته رسوي. 5 وخته مونځ کوه، تهجد کوه، نوافل کوه، ډېر مخکې به لاړ شي. مونځ هغه عبادت دی چې د رزق برکتونه غونډه لمانځه کې پراته دي. وأمر أهلك بالصلاة لا نسألك رزقا. ګوره الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هر ذکر چې د الله بندگی کې ستا حفاظت وکړي، فقط څه کوه؟ د الله بندگی کوه. درېیمه خبره چې نبي صلی الله علیه وسلم ورته کوي چې وتؤتي الزکات، زکات ورکول. زکات به ورکړي، مونځ به کوې، د الله بندگی به کوې، شرک به نه کوې. شرک به نه کوې، شرک نه به ځان ساتي. دارنګه وتصوم رمضان، د رمضان روژې به نیسي. وتحج البیت، حج د بیت الله به کوې. دا اصل کې د اسلام هغه بناوې شرط دي. ښه مونځ دی او زکات دی او روژه ده او حج دی. دارنګه دې کس نبي علیه السلام وایي چې الا ادلک علی ابواب الخیر، د دې خیر د دروازې ټولې د خیر نه چې د خیر ټولې دروازې وپېژنې. الا ادلک علی ابواب الخیر، نبی صلی الله علیه وسلم چې الصوم جنه، روژه چې ده دا ډال دی. ډال روژه دا ډال دی. په ډال باندې انسان دشمن نه ځان بچ کوي. روژه هم داسې ده، تا دشمن نه بچ کوي او د مرضونو نه انسان بچ پاتې کېږي. کله انسان ته ډېر مرضونه راځي چې خوراک او څښاک ته کار ووایي،
بیا انسان ته ډېر مرضونه راځي. نو نبي علیه السلام وایي چې الصوم جنه، دا روژه ډال دی. څوک هم چې غواړي چې زما صحت دې ښي، خوراک کم کا، څښاک کم کا، پیاده ګرځېدل دا ډېر کا، نیم ساعت 25 منټه پیاده مزل روزانه کوه، د ډېرو زیاتو مرضونو نه به الله تا ساتي. دا نبوي او طبي هغه نسخې دي، په دې عمل کوه. والصدقه تطفئ الخطیئه، صدقه چې دا د خطا د منځه وړي. د قرآن کریم 3 سی په دې لګېدلې دي چې مال ولګوئ، مال ولګوئ، مال ولګوئ. مال کې ډېرې فایدې دي، فایدې په مال لګولو کې. د مال شوق او مینه د خلکو سره زیاته ده، مال سره تعلق ساتل. د صدقې سره ګناهونه د منځه ځي. کما یطفئ الماء النار، لکه څنګه چې د اور سره په اور باندې اوبه راواچوي او ختم کړي. او د قرآن کریم د ډېرو تونه معلومیږي هغه مؤمنان خلق چې تهجد کوي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. مؤمن مسلمان باید څه وکړي؟ که غواړي چې د الله دوست جوړ شي، د الله خلیل جوړ شي، ګناهونه دې نه کوي او د الله سوچه بندګي دې کوي. خالص د یو الله تعالی بندګي دې کوي. خالص د یو الله بندګي، خالص د یو الله بندګي به انسان هدف ته رسوي. دا حدیث مخکې ذکر شوی، اخیری حدیث وایو امام مسلم رحمه الله نقل کړی. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. څوک چې لار روان شي په طلب د علم پسې، الله ورته لارې اسانه. د ژوند ډېرې لارې به الله در اسانه کړي. یو کلمه د ورځې یادوه، یو حدیث د ورځې یادوه، یو آیات یادوه، ستا په ژوند کې به الله برکتونه اچوي. نبي علیه السلام ته یو دوه ورونه راغلل، یو دنیا کاروبار کوي، بل درس ویل. دا کاروباري ورته وایي چې ای د الله رسوله، دا فقط تا ته راځي درس کوي او زه د دنیا کار کوم، هدف یې دا چې باید دا یې وکړي. نبي علیه السلام ورته وایي چې لعلک ترزق به، شاید د دې په وجه الله تا ته رزق درکوي. الله دې متصله